ښکارېدلو دغه دلیل دی چې ستا د بدن نه شعاع وځي، لکه تا ته چې زه ښکارم زما د بدن نه شعاع وځي، دا شعاع دا ستا په سترګو لګېږي، نو چې ستا په سترګو ولګېږي تا ته زه ښکاره شم، زما د بدن نه شعاع وځي. دا شعاع چې په دې دیوال ولګېږي دیوال یې جذبوي، چې په دې دروازه ولګېږي دروازه یې جذبوي، چې ستا په سترګو ولګېږي نو تا ته زه ښکاره شم، او چې په شیشه ولګېږي نو شیشه یې راواپس کوي، شیشه یې جذبوي نه بلکې راواپس کوي. نو ته چې ولاړې نو زه اوس شیشې ته ولاړ یم که نه، نو چې شیشې ته ولاړ یم زما د بدن نه شعاع ووتله، په شیشه ولګېدله، شیشې نه راواپس شوه زما په سترګو ولګېدله، نو ما ته ځان ښکاره شو. په شیشه کې تا ته ځان څرنګه ښکاري؟ د دې وجه دا ده چې ستا د بدن نه شعاع ووتله، په شیشه ولګېدله، پوه شوې، شیشې جذب نه کړه بلکې راواپس شوه ستا په سترګو ولګېده، نو تا ته خپل ځان ښکاره شو. دغه شعاع ده، پوه شوې. دا شعاع چې دلته دا شیشه ده، ګوره په دې کیمره کې دا شیشه لګېدلې ده، په دې شیشه دا شعاع لګېږي، زما د بدن دا شعاع په دې شیشه لګېږي. دلته ریکارډر لګېدلی دی، دا شعاع جذبوي، شعاع دا برق شعاع نه دي، دا شعاع دلته جذبېږي. بس دا شعاع دي، دا تصویر نه دی، تصویر د رنگ نه جوړي، او دا په دې کیمره کې رنگ نشته بلکې په دې کې څه شی دي؟ شعاع. دا شعاع پکې جذب شوي دي، پوه شوئ. نو چې شعاع پکې جذب شوي، دویم دا ده چې دا عارضي دي، د دې بجلی ته بنده که نه ښکاري، چې بجلی ولګي بیا هغه شعاع راواپس، همغه شعاع رامعاد کې شعاع یې دلته بندي کړي دي، چې بجلی ولګي هغه شعاع ښکاره شي، شعاع رڼا شي، او چې بجلی بنده کړي نو بیا هغه شعاع پکې ورک شي. نو دا اصل کې تصویر نه دی، تصویر خو یا بوتي او یا رنګي، او دا څه شی ده؟ دا د بدن شعاع ده، دلته محفوظه شوې ده. نو تر څو چې دا شعاع شعاعي نو دا تصویر نه دی، خو چې دا شعاع بیا په کاغذ باندې رسم کې رنګ شي، نو چې رنګ شي بیا به حرام شي. او تر څو چې رنګ ترې نه جوړ شوی، او تر څو چې شعاعي، نو تر هغې پورې بعضې